بسم الله الرحمن الرحیم. نن ویډیو کې زه تاسو ته بعضې ډېر مهم او هغه ویب سایټونه چې موږ او تاسې کیدای شي ډېر وخت ورته ضرورت پیدا کړو، په دې یو څو ویب سایټونه در معرفي کوو چې له هغه څخه موږ ګټه واخلو. یو له هغو ویب سایټونو څخه د عکسونو د ترمیم لپاره موږ سره په کور کې کیدای شي د نیکه د وخت یا ډېر پخواني تصویرونه وي. دا تصویرونه خراب شوي دي او موږ د یو خاطرې په حیث باندې غواړو دا ځان سره وساتو، خو دا خرابه سوي جوړې کړو. نو دې ترمیم څنګه کولی شو؟ لکه د مثال په ډول زه تاسو ته یو تصویر خلاصوم. راځم دلته اف ډرایو ته. موږ سره دا یو تصویر ده، یو زوړ تصویر ده، دا ټاپ سوی ده او خرابه سوی ده، مشکل پکې ډېر راغلی. زه غواړم دا تصویر جوړ کړم. دا تصویر څه وکړم؟ جوړ کړم. دا مې له دې ځایه راواخیسته، کنټرول سی کاپي مې کړه او راغلم ډیسکټاپ صفحې سر ته. دا تصویر موږ سره په دې ځای کې راغی. اوس زه غواړم دا جوړ کړم. نو څنګه کوم؟ راځئ دلته ولیکئ هاټ پاټ، براوزر خلاص کړئ. ښه، هاټ پاټ ډاټ اے آی دا یو ویب سایټ ده. دلته ډېر خدمات تاسو ته درکوي. هاټ پاټ ډاټ اے آی دا اول لینک والا دا خلاصومه. اوس دلته ډېر سهولتونه دي. یو دا ده چې تاسو لاړ شئ اے آی ایډیټینګ ته او دلته راسئ فوټو ریسټورر باندې کلیک وکړئ. فوټو ریسټورر هم ته کلیک وکړه، اپلوډ. کوم تصویر غواړئ چې تاسو جوړ کړئ؟ موږ سره تصویر په کوم ځای کې وو؟ ډیسکټاپ کې دا تصویر او وایي سکرچ لري، ورته مو دا سکرچ لري او اوس ورته وایم چې دا څه وکړه؟ ریسټور پسې وهو، فعلا اپلوډ شو، پروسیسینګ حالت کې ده او اوس بیرته دوباره موږ ته دا تصویر دلته ښیي او اصلاح سوی دی. بین تصویر ډېر روښانه او ډېر صاف جوړ کړه. مخکې که موږ او تاسې دا کار کوو نو دا به ډېر وخت به موږ نه نیو او په ساعتونو په فوټوشاپ کې به موږ نه وخت نیو او مشکلات یې ډېر جوړ. خو اوس موږ په اسانه سره دا جوړ کړو. زه راخلم دا سیو ایمیجز، دا تصویر ثبت کومه ډیسکټاپ او ریسټور فوټو په نوم باندې چې دا تصویر ریسټور سوی ده. ریسټور فوټو. ها، کله مو چې دا کار وکړ سیو کومې دا تصویر. اوس موږ تاسو سره یو تصویر لرو، کېدای شي دغسې یو تصویر وي اول دې جوړ کړ. زه یې دا رنګه کړم، تور او سپین ده، ښه نه ښکارېږي. نو څنګه کولی شو تصویر رنګه کړو؟ دا هم موږ تاسې د دې فوټو هاټ پاټ ډاټ اے آی په تور باندې دا کار کولی شو. هاټ پاټ دا سرچ کوي په ګوګل کې یا ډایرکټ ولیکئ هاټ پاټ ډاټ اے آی ویب سایټ خلاص کړئ. بیا راځو اے آی ایډیټینګ ته. ورته وایم چې فوټو کلرایزر تصویر موږ سره رنګه اپلوډ کوم تصویر غواړو ورته اپلوډ کوو. نو زه راځم دلته خپل تصویر انتخابومه، کوم یو موږ سره دا جوړ شوی تصویر ریسټور فوټو او څه وکړه؟ دا کلرایز یې کړه، رنګه یې کړه. اوس ګورو اپلوډ پروسیسینګ ډاونلوډینګ حالت کې. اوس ګورو هغه تصویر موږ ته څه وکړه؟ رنګه کړه. ته کولی شې دلته د رنګې فیصدي و اندازه که دا خوند در نه کوي که نه، مثلا دې اندازې سره نه اوسېږي، دې شکل ته یې واړوه. اوس بیا کلرایز کړه. نو ویډیوګانې چینج کړه د هر یو مختلف رنګونو په مختلف حالت سره موږ سره هغه تصویر څو رنګه سو. نو موږ تاسې کولی شو خپل زاړه عکسونه موږ سره چې پراته وي هغه په دې شکل سره ترمیم کړو او دا تصویر دې ځای نه کولی شئ دوباره ډاونلوډ کړئ. یو دا. بل مهمه موضوع، اکثریت اوقات کې موږ تاسې خلک وینو چې زیاتر خلک دي چې هغوی لیکنه نشي کولی یا په عامه اصطلاح وایي بې سواده دي. نو موږ وایو چې څه غواړو موږ وایو هغه موږ ته ولیکل شي. دا موږ ته په لیکلې بڼه پکار دي. زه څه خبرې کوم او غواړم چې دغه خبرې باید څه وسي؟ ولیکل سي. نو د دې کار په خاطر باندې دا اوس وجود لري. زه وایم چې زه څه خبرې کوم دې په دې چې دا وغږېږم دا لیکنې باندې ته واړوم. نو څنګه کولی شو؟ موږ تاسو سره یو ویب سایټ وجود لري. دا هم دې کار په خاطر باندې ډیکټیشن په نوم باندې ویب سایټ ده. ډیکټیشن او ورته لیکو چې ډاټ آی او ډیکټیشن ډاټ آی او. دلته موږ تاسو سره دا یو ویب سایټ ته زه وایم چې لانچ ډیکټیشن څه وکړه؟ خلاص کړه. نو دلته موږ تاسو ګوره دا خبرې دي وایي هلو وی هاف سیټ یور ډیفالت لانګویج انګلیش. دلته ژبه انګلیش ده. زه ورته وایم چې سټارټ چې زه څه خبرې کوم وروسته دې هغه باید ولیکي که نه. وایي مایکروفون ته اجازه ورکړئ. ورته وایم علاوه hello welcome to my YouTube channel. My name is Abdullah Soroush and I teach computer and computer science subjects. Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Abdullah Soroush and I teach دا سروش یې صحیح نه و اورېدلی، سولوشن یې دنه جوړ کړی که نه. and I teach computer and computer science subjects. سروش چې د انګلیش کلمه نه ده که نه، دې خاطر نه دوی دا پوه نه شو، دا یې راواخیسته. اوس ته نور دوام ورکوې که نه چې څنګه تاسې لیکنه ورته وایي هغه درته لیکي. You can learn much more in here. For example, computer science, every subjects like
database, web development, graphic designing, web designing, artificial intelligence, and machine learning. اوس ګوره ما څه چې ما ویل یو کن لرن much more دا ته کولی شي ته دا کاپي کې ورډ کې واچي او څه کار پې وکړي نو دا څومره ښه سهولت چې ته ورته غږېږه بس هغه ستا لیکنه څه کوي اواز درته لیکي ته هر رقم ترې استفاده کولی شي او دا هغه ژبې دي چې په دغو ژبو باندې دا artificial intelligence ویبسایټ پوهېږي ګوره ډېرې ژبې پکې وجود لري اردو پاکستان عربي دلته فارسي او بدبختانه چې موږ تاسې باید وایو چې پښتو ژبه پکې وجود نه لري بدبختانه نه دا د موږ تاسې خپلو اعمالو د ضعیفي کارکردګۍ د وجې ده چې موږ تاسې خپلې ژبې ته کار نه ده کړی نو موږ تاسې دلته فارسي ژبه انتخابو او دې نه وروسته بټن پسې کوم سلام دوستان عزیز خوش آمدید شما می توانید در چینل یوتیوب من ویدیوهای کامپیوتر و کامپیوتر ساینس را مشاهده نمایید. سلام دوستان عزیز خوش آمدید. می توانید در چینل یوتیوب من ویدیوهای کامپیوتر و کامپیوتر ساینس را مشاهده نمایید. اوس ګوره څومره لیکنه چې ته اوس اواز خبرې ورته کوه دا ته لیکي ته هر رقم ته استفاده کولی شي دا یو بل ویب سایټ موږ تاسې سره او ویب سایټونه ډېر زیات وجود لري خو موږ تاسې ویلي چې په بعضې مهمو ویب سایټونو باندې به څه کوو خبرې سره کوو بل موږ سره دا زیاتر وخت موږ تاسې څه کوو په کمپیوټر کې تصویر وي دغه تصویر بیکګراوند له منځه وړل پکار دي یو چېرته موږ تاسې ورځو وایي عکس راوړه خو د بیکګراوند زمینه یې شاته ښه نه وي نو زه غواړم د هغه تصویر بیکګراوند راکړم لکه مثال زه وایم ګوګل ته راځم دلته یو پکچر سلیکټ کوم سرچ کوم مثلا زه راځم ورته لیکم څه ورته مثلا شی لیکو دا امیج ته راځم زه دې نه یو تصویر سلیکټ کوم یو تصویر به راواخلو او غواړو چې دغه تصویر څه وکړو بیکګراوند ختم کړو دا کلیک کوو دا تصویر دی مثلا ګورئ دې تصویر بیکګراوند ویستل ډېره سخته کار ده زه راځم دا سیو ایمیجز کلیک کوم او ډیسکټاپ کې مې سیو کړه جی پی جی ایمیج په نوم باندې دا راغی اوس زه راځم په ګوګل کې او ورته وایم چې په ګوګل کې څه شی سرچ کوو ریموو بیکګراوند ریموو بیکګراوند دا مو کلیک کړئ ریموو پی جی په نوم باندې ویب سایټ ده ریموو پی جی څه شو ریموو پی جی زه را پیدا کړم remove background image from free remove.bg دا مو کلیک اپلوډ ایمیج زه یو ایمیج اپلوډ کوم ډیسکټاپ ته راځم ویب سایټونه ډېر وجود لري دلته مثلا دا تصویر مې راواخیسته نو اوس دا پروسس وکړي چې تر څو یې د بیکګراوند څه وکړي ختم کړي ګورئ ډېر په پروفیشنل په مسلکي طریقې سره څه وشو دې دا بیکګراوند یې څه وکړه ختم کړه ته کولی شې دې دا بیکګراوند راواخلې او دې شاته بل بیکګراوند ورډ کړه دا بیکګراوندونه دې نه خوښېږي دا ورډ کړه یا یې بیخي همداسې بې بیکګراونډه پرېږدي نو تاسې وګورئ چې څومره په اسانه شکل سره تاسې د خپل تصویر بیکګراوندونه کولی شئ څه وکړئ چینج کړئ نو دا مو خوښه ده دا تصویر راوستل غواړئ هر یو څه چې کول غواړئ هدف مو څه هدف مو دا ده چې موږ تاسې څنګه وکولی شو د یو مهمو تصویرونو نه بیکګراوند لري په ډن کو ډاپ تصویر د ډاونلوډ کړه نو ریموو جي په تر باندې کولی شئ تاسې بیکګراوند څه وکړئ ریموو کړئ یو بل څه هم درته ووایو راځو چې یو بلې جالبه موضوع ته تصویرانو موضوع سره خورا مخامخ څه دي نو موږ غواړو کله رسامي کوو رسامي شوقیان یو خو رسم نشو کولی پینټ پروګرام په تاسو ټول استعمال کړی ده خو پینټ نه دا زه ارټیفیشل انټیلیجنس په تر باندې موږ تاسو غواړو رسامي وکړو نو موږ سره ویب سایټ وجود لري د autodraw.com په نوم باندې autodraw.com autodraw دا مو کلیک او autodraw.com په نوم باندې ویب سایټ ده دا مې کلیک دا خلاصوم اوس چې کله زه ورته start drawing دلته اوس تاسې راځئ بس د خیره سره په زړه کې مو چې څه هغه رسم زه راځم دا یو تصویر شو که نه دلته راځو داسې اوس دې جې نه راځم دا رقم ته اوس یو بیکګراوند مې رسم کړ او دا خو ښه نه ښکارېږي که نه دلته اوس ګوره د دې نمونه مربوطه شیان یې ماته راوړل ته څه رقم ته کنه داسې ویب سایټ مې اوس ولیدې ده ډېر جالبه موږ تاسې هغه یې راواخیسته داسې شکل یې راته نه څه وکړم رسم کړ اوس زه غواړم دې څنګ کې یو ونه رسم کړم دلته کلیک کوم راځم دلته داسې
اوس موږ تاسو ګورو مربوطه دې رقم ته ونې راواخیستلې ته یو ښه رسامي کولی شي چې څه دې خوښه وي هغه دلته څه وکړه ډیزاین کړه دا رقم ته شو زه اوس راځم دلته مثالا داسې دې ته څه ورکول غواړو لارې ورکول غواړې پات نو ته کولی شي دې نه څه وکړې دا رقم ته دې ته ما مثالا هغه لاره څه وکړله ډیزاین کړه ځکه ما هدف داسې و چې یو لاره جوړه کړو نور کارونه نو ته اوس دلته کولی شي هر رقم ته ډېر ښکلی څه وکړې رسامیان یې وکړې راځو موږ تاسې دلته څه کوو داسې دا مثلا زه یو مرغۍ رسمول غواړم که نه دا مو راواخیسته دلته ګورو موږ تاسې دلته کولی شو مختلف رقم ته څه وګورو د هغه مطابق رسامه دا شی رسمه مرغۍ رسمه داسې مرغۍ رسمول غواړئ دا رقم ته که نه نو تاسې کولی شئ دې نه چې څه رقم ته مو خوښه وي هغه څه وکړئ رسامیان یې دلته وکولی شئ نو د autodraw.com په نوم باندې تاسې کولی شئ د دې نه داسې څه وکړئ استفاده وکړئ او بله موضوع یو خبره به بله هم درته وکړو مهم ویب سایټ یو بل هم درته معرفي کړو هغه ویب سایټ د څه شي په اړه ده دا به دې په خاطر کله کله موږ تاسې یو عکس اخلو د عکس کې نوشته زه هم چې دغه رقم نوشته وکړم هغه نوشته چې ټوله څه کوو دا هم جنجال شو نو څه کوو لکه مثال وایم زه راځم دلته یو تصویر خلاص کړم او راځو په دې ځای کې دا نوشته ده مثلا کمپیوټر بیسکس دا نوشته خو لیکلي نه عکس ده زه هم دغه دې تصویر نه دغه نوشته راواخلم یا موبایل په کامرې مې عکس اخیستی که نه هغه نوشته که نه راجدا کول غواړم نو دې لپاره یو ویب سایټ وجود لري د i2 OCR دا ویب سایټ زه غواړم څه وکړم فری انلاین باندې کلیک کوم نو کله مو چې دلته کلیک وکړه که نه ته کولی شې او نوشتې راواخلې له یوې ژبې نه یې بدله کړې بلې ژبې ته اوس ګوره په دې کې سلیکټ ایمیج فایل راخلم ورته هم کوم یو ایمیج راخلم چېرته ما سره په اف ډرایو کې په اف ډرایو کې کوم یو تصویر و نو دا د کمپیوټر په نوم باندې او دا مې چې کله راواخیسته I am not a robot دا اپشن به سلیکټ کړو او دې نه وروسته سټارټ هیر دا نوشته ګوره انګلیش ژبه ده ښه ته کولی شې نورو ژبو هم راواخلې دلته کلیک کوو اشتباه ویب سایټ ته خو نه یو راغلي یو لحظه ډېر وبخئ دا نه i2 OCR ده صحیح ده او دا مو سلیکټ کړه اوس ورته وایم چې ایکسټراکټ ټیکس دې نه ټیکس وکړه ها فایل مې نه دی انتخاب کړی دا فایل انتخابو او اوس ورته وایم چې ایکسټراکټ ټیکس دې نه څه وکړه ټیکس راوباسه اوس ګوره دا په انګلیش ژبه ټیکس دی هغه تصویر کې چې څه نوشته وی راوسته کمپیوټر بیسکس د فرست کمپیوټر نو ته کولی شې دا ایډیټ کړې لیکنه پکې راوړې دې نه کمپیوټر بیسک د فرست کمپیوټر واز نو دا هغه تصویر نه تاسو ته نوشته څه وکړه راوسته که هر رقم تصویر وي تاسو غواړئ هغه نه نوشته راواخلئ خو د کومه ژبه دلته مهمه خبره دلته دی چې ژبې پکې وکړي دا هغه ژبې دي چې تاسو کولی شئ د هغو ژبو نه دلته څه وکړئ په دغه ژبو باندې چې لیکنه شوي ته نه ټیکسټ او دا هم موږ تاسو سره چې شي سو دا ویب سایټ یو بل ویب سایټ هم مهم درته وایم خو مخکې له دې چې دا مهم ویب سایټ درته ووایو یو موضوع مو فکر وي چې که چیرې تاسو غواړئ کمپیوټر ساینس او د کمپیوټر هر مضمون زده کړئ په پښتو ژبه باندې نو لاړ شئ چیرته یوټیوب ته یوټیوب کلاس کوي یا په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې دلته به راسئ په دې ځای کې به ولیکئ چې عبدالباسط کله مو چې دا لیکنه وکړه اوس په دې ځای کې تاسې راسئ دغه ویډیوګانې دي چې تاسې کولی شئ ویې ګورئ د هر مضمون ویډیوګانې خو که دې کې تاسې د خپلې خوښې ویډیو نشئ پیدا کولی تاسې دغه تصویر یا دا نوم کلیک کړئ دا مو چې کلیک کړه په دې ځای کې به راشئ پلی لیست برخې ته پلی لیست ته چې کله راغلی نو دلته تاسو ته د هر یو مضمون ویډیوګانې جدا شوي دي جدا وجود لري د که چیرې څوک بیخي کمپیوټر کې نوی کمپیوټر زده کول غواړي کمپیوټر لرنینګ فار بګنرز دا دې ووایي ورپسې موږ تاسو دلته ورډ کولی شو زده کړو ایکسل او همداسې ایکسس ټول هر یو پروګرام ویډیوګانې بیا ماده کړي د کمپیوټر لپاره CCNA C++ او ډېرې نورې ویډیوګانې هغه تاسو خپله پوهېږئ ورباندې د PHP پروګرام ویب ډیولپمنټ دا ګرافیک ډیزاینینګ دا او له دې سره که سافټویر انجینرینګ دا افیس دا
او ماشین لرنینګ د روباټ جوړونې برخه کې ویډیوګانې دي کنه یا سمارټ ډیوایسز موږ جوړو د نیټورکینګ برخه کې سی سی ان ای ام سی اس ای فایروالز او همداسې د انډراید موبایل اپلیکیشن ډیولپمنټ نو د هرې برخې ویډیوګانې کتلی شي که دغسې وړې تخنیکي ویډیوګانې کتل غواړئ نو دا بیا په دغه پلی لیست کې دي ښه هم یو پلی لیست موجود لري کمپیوټر ټریکس ان پښتو اینډ لري ښه دا ویب سایټ د په دې کې چې موږ تاسو ګورئ دلته ټولې تخنیکي ویډیوګانې دي کولی شي دغسې شارټ لنډې مهمې ویډیوګانې وګورئ ښه اوس بېرته راګرځو دوباره بل مهم ویب سایټ مې غوښتل درته وښیم هغه څه شی ده کله موږ تاسو ضرورت لرو چې یو شی ایډیټ کړو فوټوشاپ په تور باندې خو فوټوشاپ موږ سره په کمپیوټر کې دفتن انسټال نه وي زه اوس غواړم آنلاین څه وکړم یو فوټوشاپ نه استفاده وکړم آنلاین نو موږ سره یو اپشن وجود لري د فورټ ډاټ کام په نوم باندې چې کله موږ تاسو دا ویب سایټ خلاص کړو وبخښئ ډېر زیات په اخر کې مې ان مه ورکوئ دا مو کلیک کړ نو اوس موږ ته ګورو آنلاین د فوټوشاپ باندې یو ټول څه خلاص نوې پروژه جوړئ او که کمپیوټر کې تیاره پروژه ستا نه ضرورت هم نوې جوړه کړه څه رقم ته ډیزاین کول غواړئ داسې کوم رقم ته سایز اندازه غواړئ دا اندازې انجینر ته یې ډولی شي چې په کوم اندازه شی ته غواړئ راواخلئ زه راځم ورته وایم چې څه وکړم سپین بیکګراوند ورکړه صحیح خبره ده او دې کې موږ تاسو ته اندازه راواخیستله نو یو پروجیکټ جوړو او دا مو څه وکړم اوکې کوو او مثلا یو اندازه دا تیار ټمپلیټ راخلي یا په دې اندازه شی راخلي اوس ګوره دا مو راواخیسته دلته تاسو کولی شئ ټول هغه د فوټوشاپ ټولز چې وجود لري هغه ترې څه وکړئ استفاده کوئ بیکګراوند ریموو کوئ نوشته کوئ ایډیټ کوئ بل څه کارونه کولی شئ نو تاسو کولی شئ فوټوشاپ باندې یو سرویس دلته آنلاین موجود لري چې دغه ټولز څخه استفاده کولی شئ که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ نظر او کمنټ مو لاندې ولیکئ او په راتلونکي کې به انشاءالله په بلې موضوع باندې سره خبرې کوو تر بیا مو الله مل شه